د پاکستان د اجیر او پوځي رژیم په وروستیو بریدونو کې چې په شیرین وطن مختلفو سیمو باندې کړي دي، یوازې په جلال آباد کې د یوې کورنۍ 19 کسان شهیدان شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د ننګرهار د بیسودو په یوه سیمه کې چې دا بریدونه ترسره شوي دي په ملکي وګړو باندې، خصوصا د یو کور 19 کسان شهیدان شوي دي چې په دې کې 12 ماشومان وو او پاتې 15 کسان یې غټانو. د دې کورنۍ نه یوازې 2 کسان ژوندي پاتې شوي دي او نور ټولې شهیدان شوي دي. دا هغه ملکي وګړي دي چې پاکستاني پوځي رژیم او د دوی استخبارات هغه اهداف بولي چې د ترهګرو نوم یې ورکړی دی او هغه کسان یې بللي دي چې ګوندې پر پاکستان باندې بریدونه کړي. دا ویډیو وګورئ چې دلته د دوی دښمنان څوک دي. معلومه ده چې د دوی دښمنان افغانان دي، ملکی وګړي دي، عام خلک دي او ملکیان دي. دا ویډیو یې ښه ثبوت دی. دغه راز د هیواد په نورو مختلفو سیمو باندې هم بریدونه شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په 7 سیمو باندې د بریدونو خبره تایید کړې ده. دوی ویلي دي چې دا په اسلام آباد، بنو او باجوړ کې چې کوم بریدونه شوي دي، دا د هغه بریدونو بدل دی او مستقیما ویلي دي چې دوی دا چاره ترسره کړې ده. دا هغه ویډیوګانې دي چې نن ماښام نشر شوي دي د پیښو د سیمو دي. دا کار وکړي چې دغه مړي راوباسي، دا به راوځي دغه یو کوټه کې ټول به ورور مې ټول به د ښځې سره پروت دی. دا ځایونه ورته وښایه چې ما ورته دا ټول ځایونه وښودل، دا ځایونه ټول ځایونه دا دلته مې پلار نو دا خو یې راوښکل. دې ځای کې دا برنډه وه، دې ځای کې ډاکسن ولاړه، ډاکسن یې هلته ایښتلي نو دا کسان اوس پته نه لري چې دا چېرته ایښتلي. دې ځای کې دا زما بله یو لور پرته ده، نه اوس پته نه لګي چې کوم ځای کې لکه 2-3 مړي تر 4 مړي لکه چوکۍ کې 15 نور ټول دلته غیب دي. همدلته ټول غیب دي.